بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب جلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. په دغه ویډیو کې موږ سره د دې باره کې معلومات ورکوو چې ډي وي لوټري چې ده دې دپاره چې کوم ثبت نام دی هغې دپاره موږ بېله ویډیو جوړو او بېله ویډیو به انشاءالله زموږ راځي. همدې ویډیو نه بس زموږ بله ویډیو ده. صحیح ده. په دغه ویډیو کې زه صرف دا ویل غواړم چې دې دپاره شرایط څه شی دی. صحیح ده. زموږ آلریډي موږ ویډیو اپلوډ شوې ده، هغه دا ده زموږ ټوله اولنه ویډیو اپلوډ شوې ده how to apply DV lottery by engineer سیم ساحل. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په راځم په دغه ویډیو کې زموږ مقصد څه شی دی. هغه غرونه چې هغوی اپلای کوي نو زه لیکم چې ډي وي، تاسو کلیک کوئ ګوګل کې به ورکوئ ډي وي پروګرام ډاټ سټیټ ډاټ جي او وي، دا به ورکوئ. دې کې تاسو دغه طریقه زه ښیم چې تاسو به سره کوم عکس وباسئ. څه شی ستاسو لپاره مهم دی، څه شی ستاسو لپاره مهم نه دی. دا چې دی الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام، دغه ویلکم کې تاسو ته د 2026 کال لپاره دغه ثبت نام کیږي. دغه ثبت نام د کوم کال لپاره وي؟ 2026 کال لپاره. معنا تاسو کله کامیاب شئ په 2026 کال کې به تاسو چې کله کامیاب شئ تاسو ته ولیکي چې سلیکټډ، تاسو بیا وړي، او که لیکلي چې ناٹ سلیکټډ تاسو بیا نه وړي. دلته چې دی ډي وي انسټرکشن دی، لارښوونه ده. تاسو دې باندې کلیک کړئ. تاسو دې نه کولی شئ ډي وي لاټري باره کې چې څومره انسټرکشن دی، لارښوونه ده، تاسو هغه کولی شئ دې کې چک کړئ. صحیح ده. خو تاسو په خلوص کې وایم چې څه شی پکې ډېر زیات مهم دی. اول پکې دا مهم دی چې تاسو نه باید نوم، ستاسو فرست نیم، لاست نیم، دا پکې ډېر زیات مهم دی. او میډل نیم پکې آپشنل دی، ګوتې ورکړئ یا نه ورکړئ. بل خپل نوم ته ډېر زیات پام کوئ چې تاسو نوم غلط نشي، تاسو اول نوم اخر نوم ډېر غلط نشي. اکثر دوی تا نه په ثبت نام کې اول نوم غواړي، بیا اخر نوم غواړي. دا موږ په ویډیو کې مکمل ښودلی دی. د هغې نه پس تر ټولو مهم شی چې دی ستاسو ایډرس دی، ایډرس په سم ورکوئ. همدارنګه په کوم کال کې زیږېدلي یاستئ، په کوم میاشت کې، په کومه ورځ باندې، دا پکې ډېر مهم دي. بل تر ټولو مهم شی پکې ستاسو عکس دی. خو ستاسو چې دی صحیح عکس نه وي اخیستی نو ستاسو ثبت نام بیا نه کېږي. تاسو په څه لیول باندې عکس اخلئ؟ هغه خویندې دي او که هغه ورونه دي هغوی چې عکس اخلي په دغه ډیزاین به عکس اخلئ چې شاته بیکګراونډ یې څه وي؟ سپین وي. که شاته بیکګراونډ یې سپین نه وي نو بیا دا عکس نه اخیستل کېږي. وګوره دا عکسونه صحیح دي. اوس دلته راځو موږ ګورو. وګوره دا عکس وګورئ، دغه عکس شاته بیکګراونډ څنګه دی؟ دغه بیکګراونډ یې سپین دی، دلته ټک شوی دی چې دا عکس صحیح دی. صحیح ده. دلته وګورئ دا عکس دی که نه، دا عکس دی، دا صحیح دی. وګوره دا موږ سره سلیک کړی صحیح دی. خو که زه دې عکس باندې سلیک کړم دا عکس صحیح نه دی. ولې صحیح نه دی؟ دا وګوره دا سلیک کړی نه دی. که دې عکس تاسو ځیر شئ، دا ګوره شاته تیاره ده، شاته سپینه نړۍ نه ده لکه څنګه چې دې عکس. که دا عکس وګورئ دا هم غلط دی. دا ولې غلط دی؟ وګوره شاته نړۍ چې ده تکه شنه ده، نو دا بیا نه اخلي. او تاسو دې عکس ته وګورئ، وګوره دا اخلي. دا ولې علي؟ وګوره شاته عکس څومره صفا دی. وګوره وړه ماشومه ده او خویندې وي یا ماشومانې خویندې وي، ورونه وي، تاسو کولی شاته بیکګراونډ مکمل سپین وي. او که چېرې دا دې عکس وګوره، دغه ځوان عکس وګوره، تور ماما، د تور ماما شاته بیکګراونډ چې کوم دی هغې کې د هغه تصویر راغلی دی، نو دا عکس چې دی غلط دی او دا بیا نه علي. صحیح ده. بل چې دی تاسو عکس سایز photo it is the size the photo tools does not check the quality of your image. معنا image quality پکې مهمه نه ده، صرف مهم شی پکې دغه دی چې ستاسو عکس ته شاته بیکګراونډ سپین وي او په مخ کې به ایډیټینګ نه کوئ. په مخ کې به ایډیټینګ نه کوئ، نو پکې سایز مهم نه دی. صحیح ده. سایز مهم نه، مخ کې به ایډیټینګ نه کوئ او دا پکې کواره کې به ایډیټینګ نه کوئ، شاته بیکګراونډ سپین وي. زما په نظر باندې په 600 کې یا په 1200 کې تاسو عکس وباسئ نو بالکل به صحیح راشي. وګوره موږ سره دغه عکس دی، تاسو چې کولی شئ ښه صحیح عکس وي. موږ سره دغه عکس دی، دا ښه صحیح دی. دا د تصویر په اړه باندې چې شو معلوماتو، تاسو به داسې تصویر اخلئ چې هغه بالکل صحیح تصویر وي. صحیح ده. او که تاسو ښه دغه درې اپشن یې موږ ته راکوي. کله چې موږ دغه لینک د لارې راشو موږ ته به دا درې اپشن راکوي. بیا تاسو کولی شئ که تاسو غواړئ چې یاره شروع یې کوئ، شروع کوئ به څنګه؟ شروع کوئ به دلته شروع کوئ، دې باندې به کلیک کوئ بیګین انټري، دې باندې به کلیک کوئ، تاسو خپل ثبت نام شروع کوئ. دې مکمله طریقه موږ ښودلې ده. صحیح ده. او په آخر سټپ کې چې کله هر څه پای ته ورسېدو کنفرمیشن نمبر دی، هغې نه بیا یو سکرین شاټ واخلئ. نو سکرین شاټ به څنګه اخلئ؟ کنټرول شفټ او اس بټن به ووهئ. چې کله مو وهل بیا په دې باندې کلیک کوئ، تاسو به سکرین شاٹ واخیستل شي. لکه ما چې یو سکرین شاٹ اخیستی دی
ویر از مای سکرین شاٹ دا زما د ډي وي لاټري سکرین شاٹ دی سوري دا مې سکرین شاٹ اخیستی زما د ویب سایټ داسې سکرین شاٹ تاسو نه هم اخیستی شئ. نو والسلام، زموږ ویډیو همدومره وه، د دې چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي.